تاله یې کړو کابل اسلام آباد پسې لګیا دي تاله یې کړو کابل اسلام آباد پسې لګیا دي کشمیر کې آرزو د برجونو جوړولو او په زړونو ماتولو باندې هر سړی پوهېږي هنر په چا کې نشته دی د زړونو جوړولو دا نور علي غمګین صاحب په دغه شعرونو باندې راشد اقبال نوشیروي صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او موږ سره خپل کلام شریک کړي راشد اقبال نوشیروي صاحب دا یو غزل دی سلګی لکه ماشوم په جړا مې ګوتې پورې کړي تا چې په تهمت د مینې ماله جامې تورې کړي سلګی لکه ماشوم په جړا مې ګوتې پورې کړي تا چې په تهمت د مینې ماله جامې تورې کړي نن چې په محفل کې را سره شوې دوه په دوه ګولې ولې دې زما سره خبرې ستغې سپورې کړي زه د مودو تږې ساقي تاله را راغلی وم نن په میخانه کې د پیالې ولې نسکورې کړي خوا کې د رقیب چې خندېدلې او ما ولیدې اور را باندې بل شو بنا سترګې مې شمکورې کړي تا چې د راشد ریبار ته وویل چې در بشم تا چې د راشد ریبار ته وویل چې در بشم باغ د امیدونو مې کچه ګالې سمسورې کړي یو بل دغه نظم ویم د بلبل غوندې په تمه د بهار یم د خزان چپو وهلې ناقرار یم د بلبل غوندې په تمه د بهار یم د خزان چپو وهلې ناقرار یم د راتلو ورځ به دې کله وي دلبره روڼې سترګې درته ناست په انتظار یم ټوله شپه دې تصور کې ستوري شمارم شوګیرو کړم سوداهي په هیکو کار یم که د مینې په بدل رانه سر غواړي انکاري نه یم هر وخت درته تیار یم بی وفا لږ د راشد تپوس له راشه درنګ ساعت له په مرګ تلونکې د نوخار وسلم